د 15 ورځو وروسته د احتجاج بعد د تورخم لویه لاره د ټرافیک پر مخ باندې خلاصه شوه چې د تیرو 15 ورځو څخه دغه لاره بنده وه، پر دې باندې چا سفر نشو کولی. نن د انتظامیې د خوا کامیابه مذاکرات وشو چې د تورخم دغه ګیټه د 15 ورځو بعد بیرته خلاص و چې دغه ځای خلک تګ او راتګ کولی شي. د معلوماتو دپاره زموږ سنګري نیوز درسره فالو کړئ او دغه ویډیو تر اخره پای راسره وګورئ. المذاكرات كامياب شوي وجرنا حتى شهور كلها مذاكرات څنګه وشول؟ مذاکرات ان شاء الله تعالی سبا کیمپ لګیږي تور چپر چې کوم دی 2200 خاندان دا وی باقاعده په جمرود تحصیل کې چې کوم دی کیمپ لګیږي دوه درې ورځې کې رجسټریشن کیږي او 2200 خاندان چې کوم دی دا واپس کیږي ان شاء الله تعالی او منګل ورځ نه باقاعده منګل بوت کې چې کوم دی باقاعده د نور علاقو چې کوم دی 15 یا 18 شپږ په جمع چې پکې وځي نو هغه باقاعده نوټیفیکیشن کیږي. ملک صاحب دا خبره وکړه دومره ورځې روډ باندې او بس اوس اعلان وکړو دا غونن موږ تقریبا 15 ورځې وشوي افغان شهر باندې مکمل او نن مکمل چې کوم د مذاکرات کامیاب شول روډ چې کوم دی کولاو شو.